نوح علیه السلام ویلې ربه هغه خو ته وینې چې په ما باندې کوي او بیا هم دوی هدایت نه پیدا کوي چې الله پاکه زه نور ناامیده سوی یم د دوی له ایمان نه او الله ناصبره کوي مې نور په دعوت کې سخت ستړی سوی یم طالبانو دعوت هم ډېر سخت ده دومره سخت ده د تا به له ملت اصلاح سره درد وي دی به خبرې درته سي داسې و هغه داسې بې طالبانو الله وایي تا ته خو معلومات شته چې د دوی په نسلونو کې ذاتي ایمان نشته و الله عز وجل طالبانو نوح علیه السلام نه دعا وغوښتلې الله پاکه نورې ذاتي مه پرېږده زه یې ډېر په درد کړی یم او ایمان هم نه راوړي هلاک د طالبانو اوله کښتۍ اول منزل کې دا خزنده وي او حیوانات ول په دا بله کې مرغان ول په دا بله کې انسانان یو دا بل طالبانو دلته یو څه دروغ نور علماو ذکر کړي تفسیرونو کې وایي موږک نه خلک ډېر په تنګ سول بیا زمري وپرنجل بیا پرنجي نه هغه راپیدا سوله بېشکه بیا او بیا د انسانانو خو کښتۍ کې ټول همغلته کول که بیا بویونه سول طالبانو بیا الله خنزیر راپیدا که دغه یې خوړل پیل وپرنجل بیا خنزیر راپیدا سو داسې طالبانو دومره ډېرې خبرې دي دلته روماني